روح القدس هغه وخت عیسی بیابان ته بوتلو چې د ابلیس په لمسون کې وازمایلی شي. هغه 40 ورځې او 40 شپې روژه ونیوله او په آخر کې هغه نار نه ور شو. بیا ابلیس ورغلو او ورته وویل که ته د خدای پاک زوی نو دې کاڼي ته ووایه چې روټۍ شي. عیسی جواب ورکو صحیفې وایي چې بني آدم تش په روټۍ نه پایي، خو هغه په هر هغه خبره پایي چې د خدای پاک د خولې نه راوځي. بیا ابلیس هغه مقدس ښار ته بوتلو او د خدای د کور په مناره ودرولو او ورته وویل چې که ته د خدای پاک زوی نو خپل ځان دلته نه ښکته وغورځوه، ځکه چې صحیفې وایي چې هغه به ستا په هکله خپلو فرښتو له حکم ورکي او هغوی به تا په خپلو لاسونو کې پورته کي، هسې نه چې په کاڼي تندکو خوري. عیسی جواب ورکړه چې صحیفې دام وایي چې تاسو په خپل مالک خدای پاک ازمیخ مه کوئ. بیا ابلیس هغه د یو چت غره څوکې ته وخېجولو او د دنیا ټولې بادشاهۍ او د هغې شان او شوکت یې ورښکاره کړو او ورته وویل چې دا هر څه به تاله درکم، خو که ته راته صرف سجده وکړې او زما عبادت وکړې. خو عیسی ورته وفرمایل چې رک شه ابلیسه، صحیفې وایي چې ته تش مالک خدای پاک ته سجده کوه او صرف هم د هغه عبادت کوه. نو ابلیس هغه پرېښودو او په رښتیا رالې او د هغه په خدمت کې حاضرې شوې. هر کله چې عیسی واورېدل چې یحیی ګرفتار شوی دی نو هغه ګلیل ته واپس راغو. ناصرت یې پرېښودو او په کفر نحوم خاریې کې تېره شو چې د دریاب په بله غاړه دی چې د زبولون او نفتالي په سرحد کې دی. دا د یشیا نبی خبرې پوره کولو، یعنی د زبولون او د نفتالي علاقه د دریاب طرف ته د اردن نه په خوا کې د غیر یهودیانو ګلیل کم خلک چې په تیاره کې ناستو هغې یو لویه رڼا ولیده او څوک چې په ځمکه د مرګ په سوري کې ناستو پرې رڼا وځلېده. د هغې ورځې نه عیسی دا بیان شروع کړ چې توبهګار شئ ځکه چې د خدای پاک بادشاهي ستاسو منځ ته راغلې ده.